د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پوځیانو برید کې 9 عسکر وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. د تربات زولې د سیمهییزو چارواکي وایي د سهشنبې په ماښام وسلوالو د تربات زولې له مرکز کچ څخه 40 کیلومتره لرې پرته د سبدان په نامه سیمه کې د پاکستاني پوځ پر پوسته برید کړی چې 9 پوځیان پکې وژل شوي. د بلوچستان د کورنیو چارو مشیر میرزیا ډیوا ته منلې چې په یاد برید کې د امنیتي ځواکونو 9 سرتیري وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان د دغه پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له مشهورو بهرنیو رسنیو سره کارکوونکي خبریال کیا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلي چې لومړني رپورټونه ښایي چې په برید کې 10 تنه عسکر وژل شوي او 4 نور عسکر لا درکه شوي دي. د کیا بلوچ پر خبره په پیښه کې مړه شوي 8 سرتیري د پاکستان له پنجاب ایالت سره او 2 د بلوچستان ایالت او نصیرآباد سیمو سره تعلق لرونکي دي. د ځایي خبریالانو په خبره د یاد برید ذمهواري بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې یا BLF منلې ده. یا تنظیم دعوا کړې چې په دې برید کې 11 سرتیري وژلي او د هغوی وسلې یې له ځان سره وړې ده. د کورنیو چارو مشیر ضیا ډیوا سره خبرو کې د 11 سرتیرو د وژلو دعوا رد کړې او وایي په برید کې 9 عسکر وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. هغه وایي داسې بریدونه کوونکي د پاکستان دښمنان او ترهګر دي او ورته به په هر حال کلک ځواب ورکولی شي. د روان کال د جنوري پر 21 د پنجاب ایالت په ستر ښار لاهور کې هم د یوې چاودنې په ترڅ کې 3 تنه وژل شوي او تر 100 زیاته ټپیان شوي وو. د یاد برید ذمهواري نوې جوړه شوې بلوچ وسلواله ډلې بلوچ نیشنلیسټ آرمي منلې وه.